یو صحیح حدیث کې راځي سليمان عليه السلام چې هغه ډېر په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر چې هغه الله پیغمبري او بادشاهي دواړه ورکړې وه پیغمبري مو بادشاهي وه هوا مو الله تابع کړې وه مرغان هم داغه تابع وو حیوانات هم داغه تابع وو پیریان هم داغه تابع وو هغه به د دې په خبرو باندې پوهېدو داسې لویه بادشاهي سلیمان علیه السلام ته الله ورکړې وه سلیمان علیه السلام یو ورځ دا خبره وکړه د هغه سل ښځې وي روایت کې راځي هغه له الله ډېر قوت ورکړی او دا ویلې چې زه به د دې سلو ښځو سره کوروالی کوم او د هر یو نه به یو نوجوان پیدا کېږي سل ځوانان چې هغه به د جهاد فی سبیل الله دپاره تیاری او ټولګې مجاهدین به چې هغه به د الله دپاره جهاد کوي د بچو اراده چې سړی کوي د نیک عملۍ اراده به یې کوي چې الله ماله بچی راکړي د نیک عملۍ دپاره نو هغه د نیک عملۍ اراده وکړه چې الله سل بچي به زما پیدا کېږي او هغه به سل مجاهدین وي چې جهاد به کوي لیکن سلیمان علیه السلام نم ان شاء الله یې راشو په دغه وخت کې حدیث کې راځي ملائکو ته یې دهاني وکړه خو د ډېرې مصروفیت د وجې نه سلیمان علیه السلام نه ان شاء الله لفظ هېر شو الله تعالی ورته امتحانا د هغه چې کوروالی د سلو زنانو سره وکړو نو کال بعد یوې زنانه هم بچی رانوړو سوا د یوې زنانه نه چې هغه نیمګړی بچی وله الله ورکو هغه یې راوړو د هغه د تخت مخې ته یې کرسۍ باندې کېښوستو وله وینځو سلیمان علیه السلام پوه شو چې وله ما نه خو د الله نوم پاتې شوی انشاءالله پاتې شوی وسلم الله نه استغفار او توبه ویسته نو ګوره د انشاءالله رسول الله وایي که سلیمان علیه السلام انشاءالله ویلی وی الله به سل ځوانان چې هغه به شاسواران وي او جهاد به د الله په باره کې کولی داسې یو جماعت به الله ورکړی وی لیکن سلیمان علیه السلام نه انشاءالله پاتې شوه الله وله دا تهدید ورکړو مؤمن مسلمان ته الله دنیا کې د یو ذکر پرېښوستو د وجې نه لږ د هغه د تربیت دپاره تهدید ورکوي فاسق فاجر ته قیمت ته الله ساتي نو سلیمان علیه السلام ته الله د دغې خبرې هغه مراد یې الله پوره نه کړو ځکه انشاءالله یې پرېښوستی وه دا واقعه مې صرف دې لپاره بیان کړه چې انشاءالله مؤمن مسلمان سړی چې یو کار کوي چا سره وعده کوي چې سبا به ستا خواله راځم سبا به دا کار کوم بس انشاءالله ویې چې الله یې وغواړي دې کار کې به الله برکت هم واچي دغه کار به هم وشي خیر او برکت به مو شي د الله ذکر هم پکې یاد شو الله پورې تعلیق دې هم وکړو توکل هم راغی په الله باندې ډېرې فایدې تاته حاصل شي او الله هغه ادب دې هم ومنو چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی دی